یو مولانا صاحب چې دی نو هغه بیان مې اورېدلی ویل چې ما له یو کس راغی او چې دی نو ډېر زیات خفه و ویل چې ما قسمه قسم زنا کړې ده داسې زنا نه ده چې ما نه ده پرېښې او چې کله چې دی نو ما ته دا خبره وکړه وایي چې ما ته اووه قسمه بیمارۍ لګېدلې دي او اووه داسې قسمه بیمارۍ لګېدلې چې د هغه څه علاج نشته دی نن که زموږ په معاشره کې وګورې زموږ په معاشره کې څه داسې مخلوق هم موجود دی داسې کسان هم موجود دي چې چا په عزت باندې بالکل چې دی نو هغه اسره نه کوي بالکل چې دی نو چا عزت لوټ کول ورته څه ښکاري هم نه نو زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ ګوره چې کله چې دی نو انسان تنګ شو انسان څه نشي کولی نو هغه لوی ذات چې دی نو هغه ضرور چې دی نو هغه خلک رانیسي او بیا چې دی نو هغه زندګۍ ته ضرور جوړوي هغه چې دی نو ضرور برابروي ګوره زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ چې په دې دنیا کې تا هر څه کې او دې دنیا کې چې کومه هغه لوی ذات پیدا کړ دا دنیا هر انسان چې دی نو الله رب العزت پیدا کړی دی او الله رب العزت چې دی نو د هر سړي چې دی نو هغه ډېر زیات خوښ دی ځکه چې په خپل بنده باندې الله رب العزت چې دی نو ډېر زیات خفه کېږي که بل طرف ته تاسو وګورئ که نه زموږ په دې معاشره کې څه خلک موجود دی او داسې کارونه کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ په دنیا کې ګورئ که هر څومره څوک ظالم شي هر څومره چې دی نو هغه ظلم زیاتی شروع کړي الله رب العزت په هغه باندې یو داسې ظالم اړوي چې هغه بیا ټول عمر یاد ساتي ګورئ د الله رب العزت چې دی نو لاټۍ بې اوازه ده ګورئ هغه بې اوازه لاټۍ ده او چې کله چې دی نو الله رب العزت یو سړی راونیسي نو هغه ګورئ بیا برابروي ګورئ زما خبره ځان سره یاد وساتئ ګورئ څو پورې به الله پاک چې دی نو په یو انسان باندې پرده راچوي او هغه پرده به چې دی نو یو پیر الله رب العزت ضرور لرې کوي او ضرور به چې دی نو دې دنیا ته ښایي چې دا دې قسمه خلق دی دا قسمه انسان دی زما یوه خبره ځان ته ضرور واورئ ګوره کله انسان څه نشي کولی انسان هغه خپل زور طاقت نشي استعمالولی او هغه بل انسان زوروري هغه ظلم زیاتی کوي نو الله رب العزت چې دی نو هغه ضرور چې دی نو په هغه باندې یا ظالم اړوي او یا الله رب العزت ورسې داسې کار کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ ګوره ظالم چې دی نو هغه باندې داسې ظالم اوړي چې هغه بالکل د چا نه نه هېرېږي او هغه همیشه چې دی نو د هغه سره مقابله کوي هغه سره خپل کمپټیشن کوي د هغه سره چې دی نو خپل کمپټیشن کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی پښتنو وروڼو نن سبا که زموږ په معاشره کې وګورئ ځینې خلک ځان ته څه وایي ګورئ ښه ګوره یو خبره ځان ته واورئ ګوره ځان ته به بالکل څه نه وایي چې کله یو انسان بیمار شي هغه ته پته ولګي که نه چې زه څه شی یم او څه شی نه یم وایي د انسان له مرګ راځي که نه د انسان څه شی دی چې مړ شي نو هېڅ شی نه وي که نه مین خبره داسې ده ګوره ځان د لیمټ کې به چې دی نو ځان ساتئ همیشه به چې دی نو لیمټ کې ځان ساتئ ګوره حد به نه کراس کوئ لیمټ به نه کراس کوئ چې ته د یو انسان عزت داسې کولیان چې دی نو هغه لوټ کړې چې ته سوچ هم نشئ کولی یوه خبره زما سره ګوره یاد وساتئ ګوره زه چې کومه خبره کوم نو هغه ګوره زه سر ته رسوم مخکې مې ویلي اوس هم یم او بیا هم یم او بیا هم یم که په هغه کې زما سر هم لاړ شي نو هم به چې دی نو دغه خبره زه سر ته رسوم نو زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ چې کله یو انسان لږ غلی شو دا مطلب نه دی چې هغه انسان څه کولی نه شي خلک موقع ته ګوري هغه شان بیا زندګي تېروي هغه شان بیا خلک ریپلی ورکوي هغه شان چې دی نو خلک جواب ورکوي نو زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ هغه خلکو ته ضرور ورسوئ کوم الفاظ چې موږ دلته استعمالوو هغه به چې دی نو هغه الفاظ ډېر ضروري وي هغه الفاظ چې دی نو ډېر زبردست الفاظ زه استعمالوم چې کوم الفاظ زه استعمالوم په هغه باندې زما یقین دی او کومه خبرې چې زه کوم په هغه باندې چې دی نو زما پوره بروسه ده او دا به زه سر ته ضرور رسوم نو کوشش کوئ که نه داسې کارونه مه کوئ چې په هغه وروسته ته شرمېږې او ته پرې وروسته چې دی نو خفه یې ستومانه یې نو ګوره زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ زه چې کوم کار کوم د هغه نه مخکې زه سوچ کوم زه هم دا کار به داسې وي او دا به زه سر ته رسوم نو ګوره چې کوم خبره موږ وکړو انشاءالله هغه موږ بھرپور کوشش کوو سر ته به هم رسوو دلته چې موږ ویډیو جوړو د نصیحت دپاره هم جوړو خپل هغه الفاظ استعمالوو چې کوم الفاظ زمونږ چې دی نو ډېر ضروري په دې معاشره کې ضروري یا زموږ په محله کې ضروري زمونږ په دې محله کې او زمونږ په دې معاشره کې زموږ په دې کلي کې ډېر چې کومه ضروري